چې زه خپل رور ته حق پرېږدم لکه په کور کې جګړه ده نو که فرض که ستاسو 10 مرلې دی او زما 10 مرلې نو برابر شو خو که تاسو 12 رانه واخلئ او زه 8 واخلم چې دنیا د آب و ګل ته انسان راغی مینه راغله فتنه راغله طوفان راغی چې کم مور پلار غواړي چې زما بچو کې او په اولاد کې جنگ جګړې کمی شي نو دغه ښځه او خاوند دی د خپلو بچو وړاندې یو بل سره جنگ جګړې نه کوي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو د خپل قیمتي ټایم له موږ نه ټایم راکړو ډاکټر صاحب زما دا کوېسچن دی چې زموږ په معاشره کې جګړې دي او هغه ورځ ته ورځ سیوا کېږي کمیږي نو موږ له څه کول پکار دي چې دغه جګړې کمې شي او په خوشحالۍ سره بدلې شي حمزه بابا وایي چې دنیا د آب و ګل ته انسان راغی مینه راغله فتنه راغله طوفان راغی زما خوږه بچې دا د اوس نه دي دا د بابا آدم علیه السلام د وخت نه دي د بابا آدم علیه السلام 2 بچي چې یو حابیل او بل قابل قابیل لګې شو هغه حابیل یې قتل کړ نو د هغه وخت نه جنگ جګړې شروع شولې او دا به تر قیامته پورې به وي اوس د دې حل دا دی چې لومبی خو د خپل اولاد ښه تربیت کول پکار دی ښه تربیت سره موږ دا جګړې کمولی شو لکه ښه تربیت دا دی چې زه خپل رور ته حق پرېږدم لکه په کور کې جګړه ده نو که فرض که ستاسو 10 مرلې دی او زما 10 مرلې نو برابر شو خو که تاسو 12 رانه واخلئ او زه 8 واخلم نو بل خوا خو نه ځي که نه زما رور ته لاړه نو که زه د خپل حق نه دستبردار شم د خپل رور دپاره نو جګړه به ختمه شي نو یو خو دا طریقه شوه دویمه طریقه دا شوه بچي چې کم مور پلار غواړي چې زما بچو کې او په اولاد کې جنگ جګړې کمی شي نو دغه ښځه او خاوند دی د خپلو بچو وړاندې یو بل سره جنگ جګړې نه کوي برداشت کوي کمره کې د خیر یو بل سره جګړې کوي خو د ماشومانو مخې ته یو بل سره جګړې کنځل وینا دې نه کوي نو دغه ماشومان به جګړې کمې زده کوي درېیمه خبره دا ده بچي چې کم ماحول کې اوسېږي اقه شانتې اثر به د باندې کېږي نو که مونږ پوه شو چې یو محله کې مونږ پاتې کېږو یو ځای کې مونږ پاتې کېږو هغلته د خلک جنګالیان دي نو پکار دا ده چې مونږ هغه ځای نه هجرت وکړو او هغه محلې او هغه کندي ته لاړ شو کوم ځای کې چې ښه خلک پاتې کېږي ځکه چې د ښو خلکو سره به زمونږ هم تربیت کېږي مونږ به هم ښه کېږو زمونږ اولاد به هم ښه کېږي او اټومیټیکلي جګړې به کمیږي او د بدو خلکو سره به لازمي خبر ده جنگ جګړې به زمونږ هم سیوا کېږي او د بچو به هم سیوا کېږي درېیمه طریقه چې د جنگ د ځای نه مونږ هجرت وکړو او هغه ځای ته لاړ شو کوم ځای کې چې ډېر ښه خلک پاتې کېږي او کوم ځای کې چې جګړې کمې وي تھینک یو سر په دومره لږ ټایم کې او په دومره کمو الفاظو کې دومره ایکسپلینیشن تاسو موږ ته وکړو سر ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر زیات تاسو اپریشیټ کوم تھینک یو ویری سو مچ زما د مننه ډېر خان سر ماته مینه شو مننه بچي خوشحاله اوسئ ودانه باد اوسئ د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي